اے د شر طلبګاره چې ټول عمر شر پسې ګرځېدلی، ټول عمر دې د رب العالمین نافرماني کړې ده. دا 11 میاشتې ته شیطان سره غاړه په غاړه باندې شوی، د 11 میاشتو کې تا ګیره وهلې ده، تا مونځ پرې ښودلی دی، تا د مور او پلار نافرماني کړې ده، تا د ګاونډي حقوق ضایع کړي دي، تا حلال حرامو ته نه دي کتلي، تا ګانو بجانو ته نه دي کتلي، بس ته نور دي دا ګناهونه پرې د رب العالمین. دغه میاشت به چې کله زمونږ سلف و مشرانو باندې راتلله، نو هغوی به د دې میاشتې یو استقبال به کول، یو خوشحالي به ورته خوشحالي به ورله کوله، لکه څنګه زمونږ کورونو کې ودونه راشي، مخکې نه ولې یو تیاری کوو، یاره واده را روان دی، ماشومان د هغې دپاره چپلې جامې تیاری، زنانه د هغې دپاره جامې تیاری، دا شانتي سړي مور له خوشحالي د هغې دپاره یو تیاری کوي. زمونږ سلف و مشرانو به هغې د رمضان دپاره تیاری کولو چې ډېره بهترینه میاشت را باندې را روانه ده، په دې کې به رب العالمین باندې ځان بخو. په دې رمضان کې رب العالمین د خپلې خزانې را کولاوي، دې بندګانو ته وایي راځئ، دې وجې نه رب العالمین هغه انسانانو ته آواز کوي د ملایکو په واسطه باندې چې هغه د خیر طلبګار خیر پسې ګرځي او کوشش کوي نیک اعمال وکړي، نو هغه ته وایي یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر طلبګاره چې ته خیر پسې وتلی، خیرونه را جمع کې، قرآن کریم د لوستلو، نوافل د کولو، راشه اوس ښایسته میاشت راله، را مخامخ شه، په دې کې ته اوس عملونه وکړه، په دې کې اوس ته خپله رب العالمین راضي کا، راځه هغه میاشت تاله رب العالمین راوستله چې ته کم پسې ګرځېدلې. ویا باغی الشر اقصر، اے د شر طلبګاره چې ټول عمر شر پسې ګرځېدلی، ټول عمر دې د رب العالمین نافرماني کړې ده، دا 11 میاشتې ته شیطان سره غاړه په غاړه باندې شوی، د 11 میاشتو کې تا ګیره وهلې ده، تا مونځ پرې ښودلی دی، تا د مور او پلار نافرماني کړې ده، تا د ګاونډي حقوق ضایع کړي دي، تا حلال حرامو ته نه دي کتلي، تا ګانو بجانو ته نه دي کتلي، بس ته نور دي دا ګناهونه پرې د رب العالمین د ملایکو په وجه تعالی دا आवाज درکوي، بس ته نور ګناه مه کوه، بس ته اوس خو شیطان باندې دې مروکه شوه چې تا به اوسه پورې ویل چې یاره بس شیطان واپسې لګېدلی دی. نن رب العالمین شیطانان تړلي دي، خو دا زما او ستا نفس د شیطان په رنګې ګورې نه شي، بس ته دا ګناهونه پرېږده. نن رب العالمین د جرګې دپاره ملایک رالیږي او دا آواز کوي چې بس ته ګناه پرېږده انسانه، نور مه کوه دا ګناهونه، تر کومه پورې به دا ګناهونه کې. یو ورځ به بیا راشي چې انسانه ته به د الله له ورځې، بیا به الله سره جرګې کې ډېر خلک به در باندې ولاړ وي چې الله وایي بخې رب العالمینه، الله ته به جرګه منظوره نه وي. ولې کوم چې د جرګې وخت و الله تعالی آوازونه کول، هغې ټایم کې ته تښتېدلې، 5 ټایمه د ورځ رب العالمین تا ته اعلانونه کول، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، هغې ټایم کې تا ځان نه پوهولو. الله رب العزت نن وایي زه سره روغه نه کوم، د الله په عذاب به مبتلا شي. او دا ډېر بدبخته انسان دی چې رمضان راشي دا په مانځه کې نه، د نه فرض مونځ پاتې، د نه نیک اعمال پاتې، چې رمضان راشي او دغه انسان ناسي ګناهونه کوي، بیا هم ګانې اوري، بیا هم دا رمضان دا په لړو باندې تېروي، په ګانو باندې او په فیسبوک باندې تېروي، بس دا ګناهونو باندې به تر کومه پورې زمونږ سر یو. او بعضې بدبخته لا دغه شانتي چې هغه کله روژه ماتي، نو د هغه روژه ماتي په ټایم کې هغه راولګي، په دغه ټایم کې دا د خپل روژه په نشو باندې ماتي او یا په غصه باندې ماتي، غصه کوي، لګیایي، یا نشي تماشي کوي. حالانکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې روژه ماتوله په کجورو باندې به ماتوله، کجورو نه نور څه خواږي په هغې باندې ماته که، هغه هم میلاو نشي، شربت باندې ماته که، اوبو باندې ماته که، خو په چرسو په نشو باندې مه ماتوه، په ګناهونو باندې مه ماتوه. دغه میاشت کې ګناهونه مه کوه، غصې مه کوه، جنګ